د هیواد د دوو انجنیرانو سید زمان سادات او احمد ضیا جبارخیل په نوښت په خپل لګښت او د لوړو زده کړو وزارت د معلوماتي ټکنالوژي ریاست په همکاري د ککړې هوا د پاکولو دستګاه جوړه شوې ده. د دغه فلټر حجم 2 متره مکعبه دی چې له ډیزاین وروسته دا وسیله په 2 میاشتو کې جوړه شوه. چې د برق طاقت 1 کیلو واټ دی او په هر ثانیه کې یعنی پر سکند 4 متره مکعب هوا کشوي، ککړه هوا پر سکند کش کوي. نو د محاسبې له مخې پنځم د فلټر موډل په 80,000 ثانیو کې یا سکندونو کې 3,20,000 متره مکعب ککړه هوا کشوي او تصفیه کوي. د کابل پوهنتون د چاپیریال ساتنې پوهنځي رئیس د دې دستګاه جوړول د هوا د ککړتیا په کمولو کې اغیزمن ګڼي او له اسلامي مرستې څخه غوښتي چې د دغه پروګرام د پراختیا په برخه کې ورسره مرسته وکړي. و این آلت برای امو آلودگی ها ساخته شده که امو مقدار ذراتش بزرگتر باشه و این را دیتکت کنه و بگیره و در فیلتر خود گیر بسازه و پس از راه خروجی برای ما هوای بدون امو ذرات معلق بزرگتر به ما بته. د دې دستګاه جوړونکي وایي چې د دې وسایلو په کارولو کې خپل پیسې کارولې دي، خو د دې کار د لا پراختیا لپاره همکارۍ ته اړتیا لري. که چېرته موږ ته زمینه سازي وشي نو د دې نه ښه فلټرونه موږ جوړولی شو په کم وخت کې، چونکې هغه اولینی ابتکار چې وي هغه لږ مشکلاتو سره مخ کېږي او کومې ستونزې چې موږ ولیدلې نو هغه به په نوي سیستم سره او نوي په کم وخت سره به موږ هغه ستونزې حل کړو. د ککړې هوا د پاکولو دستګاه جوړول په افغانستان او په ځانګړې توګه د پلازمینې په دغه ککړ چاپیریال کې مهم رول لوبولی شي.